أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فصل ثابت دی په بیان کې فی ذلت القاری فذلت القاری کې ذلت القاری هغه ته ویل کیږي چې قرائت ویونکی په الفاظو کې خطا وزي د یو لفظ پر ځای باندې بل لفظ ووایي یا د یوې کلمې پر ځای باندې بل کلمه ووایي دې ته ذلت القاری ویل کیږي یعنی شویدل د خپل حالات سره بل حالات. نو د دې بیان چې دی نور الایضاح په ډیر ښه ترتیب باندې کړی دی دغه مسله یوه مسله پر بله مسله باندې قیاسیږي نه چې د یو چا دا فکر وي چې دا به هم دی وي لکه هغه پلانۍ مسله دا رقم دا پر یوه مسله پر بله نه قیاسیږي. او دویم دا د هغه چا دپاره چې د علم لري د قرآن یا په لغتو په علم باندې پوه وي د هغه چا دپاره بیا کولی شي چې پر قیاس هم کړي. الاصل اصل فيه فدې کې انه دا دی ان لم یکن کچیر نو مثله مثال د دې فی القرآن په قرآن کې چې دی کم لفظ وایي د هغه مثال په قرآن کې نه وي پر دا ځای چې دی کم وایي والمعنا او معنای بعیدا لرې وي متغیرا تغییر ورکوي بدل وي تغییرا فاحشا په تغییر فاحش سره یعنې په ډېر تغییر سره معنا چې کومه معنا راځي د کم لفظ پر کم ځای باندې راځي د هغه څخه د دې لفظ معنا ډېره لرې وي فاحشه وي. تفسدو نو په دغه باندې لمونځ فاسدېږي صلاته لمونځ په دغه باندې که چیرې دغسې لفظ استعمال سي چې د قرآن څخه نه وي او یا یې معنا د هغه ځای سره نه لګېږي د هغه ځای څخه ډېره لرې وي په دې لمونځ فاسدېږي. کما اذا قرأ چې ووایي هذا غباري دا غباري ووایي مکان غرابي په اوس یو ځای راغلی دی غراب لفظ راغلی دی پر ځای غبار ووایي نو په دې دا رقم وکذا دغه رقم ان لم یکن کچیر نو مثله فی القرآن په قرآن کې مثل نه ولو ولا معنا له دی لره کما اذا قرأ چې ووایي یوم تبلی السرائر دغه لفظ ووایي مکان سرائر ګوره سرائر دی دی سرائر ووایي یعنی په لام باندې ووایي د را پر ځای باندې لام ووایي وان کان کچیر مثله مثل یو فی القرآن په قرآن کې والمعنا بعیدا معنا یې لري ومثل خو دا دسته خو معنا یې لري ولا بیا ولم يكن متغيرا تغيير هم نو تغييرا فاحشا په تغيير فاحش سره تفسدو فاسدیږي په دې باندې هم نحو انا كنا غافلين دا لفظ مکان الفاعلین وای ګوره غافلین فاعلین راغلی دی د غافلین وای فاعلین په غافلین لفظ وهو دا چې دی الاحواد احتیاط په دې کې وقال بعض المشایخ ویل دی لا تفسدون فاسدیږي په دې سره لعموم البلوا ول خلک ډیر پاخته دي ګرد خلک د المنزونه دغه رقم وای نو د دې وای څه دی وای نه فاسدیږي په دې باندې ولا يقاس مسائل ذله القاری نه بقیاسیه مسلې د ذله القاری بعضها على بعض ګوره چې د پلانې مسله څنګه ده دا به مغه رقم دی بینه پر قیاسي الا بعلم کامل مگر نه په علم کامل سره چې یو عالم وي کامل وي په لغت په لغت باندې دی پر علم لري د لغت په معنا باندې پوهیږي هغه قیاسولی شي. وان بدل کشیر بدل کې حرفا حرف مکان حرفي فرزان باندې د بل حرف الاصل اصل فيه فدې کې ان کان کثیر بینهما په ما باندې د دغه دوه حروفو قرب المخرج مخرج سره نږدې وو او کان یاو من مخرج واحد د یو مخرج یا مخرجونه سره نږدې وو یا دواړه د یو مخرج وسوله د قرات پر ترتیب باندې د تجوید پر لیول باندې دواړه د یو مخرج څخه و لا تفسدو بیا نه پاسیږي کما لکه چې اذا قرأ چوي تکهر چې ووایي بالکاف په کاف سره په یعنی په کشنی کاف باندې ووایي مکان تقهر خو په لوی کاف راغلی دی تقهر دی تقهر ووایي اما اذا قرأ کوي مکان ذال پر ځای باندې د زال زوا انزوا وویل ذال راغلی دی دی زوا پر هغه ځای ووایي او مکان غدادي یا پر ځای باندې د غداد زوا انزوا ووایي غداد راغلی دی دی پر هغه ځای باندې زوا ووایي او علی قلبي یا اړول عکس د دیو کې د زوا پر ځای باندې غداد ووایي دا رقم فتفسدو فاسدیږي صلاته المنزل ده وعليه پر دې باندې اکثر الائمه او اکثر علما هم پر دې باندې دي. وروي عن محمد بن سلمه د دې څخه روایت دی لا تفسدو وای نه فاسدیږي هغه وای ولی ان العجم عجم چې د لا یمیزونه تمیز نسی کولای فرق نسی کولای عجم خلق چې دي چې د عربو څخه ما سوا د نور خلق دي دا وای تمیز نسی کولای. وكان القاضي الشهيد المحسن يقول واي دی واي الاحسن ش خبر فيه پدې انداد يقول چوي چې ان جرا چې ادا کیږي على لساني هي پر جبه باندې د دې چې کم څه د دې پر جبه باندې ادا کیږي ش خبر داد چې بس هغه وای ولم يكن مميزا کڅه هم دی پدې باندې فرق نشي کوي وفي زعمه په ګمان د دې چې انه ادا کلمه د دا ګمان وی چې د المنز کې د قرات وای د فکر چې ما سم ادا کی نو که دا ګمان ولو نو دی وای بس صحیح دی بس په دې کې بیا خبره نسته علی وجهها په خپله طریقه باندې لا تفسدو نه فاسدیږي. وکذا روي عن محمد بن مقاتل د دې څخه روایت دی وعن شیخ الامام اسماعیل زاهدي د دې څخه روایت دی په ذخیره په صغیره کې
ان لم يكن کچیر نو بین الحرفین په مابین کې د دوه حروفو اتحاد المخرج د یو مخرج دواړه نه ولا قرب المخرج او نه قربات د مخرج د دې د دوه حروفو ګوره د دوه حروف چې ادا کی د یو مخرج نه ولا یا د یو د دې مخرجونه سره نږدې نه الا ان فيه پدې کې بلوا عامه بلوا عامه و یعنی خلق په گرفتار او په دې باندې نحو ان یاتي بالذال فزال سره مکان الضاد زال پر د زوا پر ځای باندې و یا د غداد پر ځای باندې و یا بزای په ځا سره و محض خالص زای ووی تغداد یا د ذال خالی په ذا سره ووی دا مکان الذالی پر ځای د ځای باندې د ذا باندې د زال باندې ووی او الضاء یا د زوا پر ځای باندې د ذا ووی مکان الضاء د غداد پر ځای باندې د غداد و زوا او زال دا سره واړي دی وی لا تفسدون فاسدیج عند الباز المشایخ ګوره دا د باز مشایخ قول دی د باز مشایخ په قول باندې دا نه فاسدیج وفي قطع الكلمه په قطع کولو کې د کلمې بیان په دې سره یقولو چې ال فانقطع کتک ثم ورسته قال وی الحمد لله قول الحمد لله دي ال یار وی بیا پریږ دي بیا الحمد لله بیا په ما باندې د دوه حروف پریوالي سره راولي دا حروف سره جلک فقط په تحقیق سره کانو الامام شمس الائمه حلواني دی وی یفتي فتوا ورک بالفساد په فساد سره دغه چې په دې باندې المز فاسدي وعامه المشايخ عام علما چې دي قالو دی بیا وی لا تفسدوا لعموم البلوى ځکه ډیر خلک په دې گرفتار دي وی مې په فاسد ځکه چار چال منځ تور فاسد کې د چال منځ دی ورسې کی په دې وجه باندې اما الوقف وقف فلا يجب نواجب فساد الصلاه چې وقف راول ما باندې په دې باندې المز نه فاسد ای زن دا غرکم لعموم البلوى هغه وی په دې باندې المز نه فاسد چې کلمې یو د آیات ما باندې وقف راولي عند عامة العلماء بنزد عام علماء ونزمر وعند بعض بنزد بعض تفسد فاسديج نحو ان دا يقرأ شوي لا اله داوي ووقف ودرج وابتدى بها شروعك بقول فدي قول سر الا هو قرأ لا اله ودرج بها الا هو بسوي او قرأ يا وي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دردا زابر وي ووقف ودرج بردا من قبلكم باندي وابتدى بها شروعك واياكم وان اتقوا الله دردا زابر بها او قرأ يا ووي ويخرجون الرسول دا ووي ووقف ودر وابتدى بها شروعك وقرأ ووي وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إلى غير ذلك دردا غير ذلك بر بيان نور بسوي هل تبقى ما بينك وقف ورك ودر يجدا ولو وصل كثير وصل كحرف أو حرف من كلمة بكلمة ديوه كلمة دبل كلمة بر أخرى دبل سر وصل كي يو حرف دبل حرف سر وصل كي سر يو زايك بأن دا قرأ چوي إياك نعبد دا إياك چدي دا ك خجلا راځي د یا په خوا کې راځي دا د نعبدو سره ومشلي وإياك نستعين دا ک د نستعين سره ومشلي دا رقم وصل راولي وإنا أعطيناك الكوثر دا كالكوثر دا کاف د لام سره ومشلي كالكوثر کوثر وي كالكوثر دا سره ومشلي او اذا جاء نصر الله وما اشبه او په مثل د دې ذلك او ما اشبه ذلك په مثل د دې لا تفسدون فاسدين په دې باندې على قول عامه پر قول د عام علماء باندې وعلى قول بعض المشايخ د بعض علماء پر قول تفسد فاسدين وبعض المشايخ قالوا واي ان علم كثير دی په دې ان القران كيف هو څنګه دی الا انه جرا دی شوي ما هغه رقم ادا کی على لسانه پر جبه هذا دا چې دی لا تفسدوا بیان فاسد دی شوي کې دا فکر ولو چې قرآن څنګه راغلی دی زه هغه ادا کوم نو بیا په دې باندې د المنځ نه فاسدیږي وان کان فی اعتقاده کثیر په عقیده کې ولو چې ان القرآن كذلك دار کم دی ګوره لکه د چې دا عقیده ولا چې دا قرآن چې زه وایم دا هم دغه رقم دی ګوره دا لفظونه دا رقم دی ګوره خلک چې وایي هغه نه دي دا زما په رقم دی دا عقیده ول نو بیا تفسد بیا فاسدیږي په دې باندې المنځ وذکر فی الملتقط په ملتقط کې ذکر شوی چې انه دی چې دی لو قرأ کوي الحمدلله بالهای پکشنه هي سره وای کشنه ها باندې دا الحمدلله وای خو الحمدلله وای او قرأ یا وای کل هو الله کل په لوی کاپ سره ویل کېږي لوی قاف راځي دوه ټکو والا ده په کل هو الله وای کل هو الله احد ولا يقدر على غیره پر هغه نور باندې قدرت نه درلودي وس اکثر عوام خلک شې دي هغه د لوی قاپ او کشنه کاپ او لو ها او دا نشر ادا کولای نشر جلا کولای تجوز صلاته نو المنز روات ولو قرأ كوي قل أعوذ داوي بالدال بدال سر وي قل أعوذ فزال سر دي دا أعوذ وي أو قرأ يا وي فساء صباح المنذرين داوي بكسر الذال منذرين دي بذال بزور سر رغلي دي منذرين وي لا تفسدوا فدي سر نه پاسديش ولو قرأ كوي الالثاغ هغه څوک چې په جبه کې تړتړی وي لبي وي مكان ربي ګور رب العالمين دي د لب العالمين وي لا تفسدوا نه پاسديش دي باندې وعن ابي حنيفه رحمه الله في من باغ شاكي قرأ شوي واذا
وإذ ابتلى إبراهيم ربه دا ربه ووي بضم الميم وفتح الباء. ګوره په اصل کې خدا دی راغلی دی وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم ما دا میم زور لري ربه بو پیش لري نو دا هغه بو ته دغه ورکی زور ورکی مو ته ابراهیم مو ته پیش ورکی په دې باندې دا بالخالق البارئ المصور بالفتحي واو. ګوره مصور دلته د ووي هغه مصور دی مصور واو زیر لري خو په زیر باندې دی خو دلته په زور باندې ووي او هو يطعم او يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم دا رقم وي. ګوره خو په اصل کې دی وهو يطعم ولا يطعم دا دویم دانه چې دی هغه فتحي والا دی فتحي عين په الاول وكسرها في الثاني یعنی په دوم عین کې کسره ورکه په اول کې فتحه ورکله دا زور وزیر سره بدل کله نو په دې باندې لا تفسدون فاسدیږي. وان زاد کې زیات کې حرف ان حرف ان لم يتغير کې تغیر نه خوړل المعنى معنا لا تفسدون فاسد کې شی کې زیات کې نو کې تغیر معنا نه خوړل پروانه کې المزنه فاسدیږي. وإن غير المعنى كثير معنى تغير خاري نحو أن يقرأوا شوي وإنك لمن المرسلين دا وإن سعيكم دا لشتا فمعنى کې بدلون راکلی وينبغي مناسبه د ان دا لا تفسدوا چې نه فاسدیږي مناسبه خبردار چې په دې باندې فاسد نشي. وذكر في زلة القاري په دې کې ذکر شوی دی للشيخ حسام الدين أبي سعيد بن أسعد النسفي دي ويلي دي ولو قرأ كوي الله الصمد بالسين بسين سروي بقول هلاك الله الصمد بصوت رازي ده بسين وي مكان الصاد برزاي ده صاد السين وي لا تفسدون فاسد. وهذا اختيار نجم الدين عمر النسفي ده دي سقدي ولو قرأ كوي حتى مكان حتى قرأ حتى بحاسر رازي ده بعين سروي حتى يوي لا تفسدون فاسد. ولو قرأ كوي سمع الله لمن حمده قرأ ده لمن دي من زرمان رازي ده لمن وي فدي باندي يرجع اميد وش اندا لا تفسدون فاسد يعني اميد كولي شي دی چې په دې باندې الموز نه فاسدیږي. ولو قرأ کوي يدعو اليتيم بتسكين الدال يدعو اليتيم يدعو اليتيم وي يدعو يوي بالتسكين الدال وي او بضم الدال يدعو اليتيم وي دا رقم وترك بريشو تشديد الشد يقصر بريشو دا خو يدعو دا دال شد لري مشدد دي دا بريشو لا تفسدوا لعموم البلوى خلق بدي باندير گرفتار دي بدي من فاسدير. ولو قرأ كوي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دردازا پر وي ووقف بيره وقف وكي وقرأ بها ورست بسوي اولئك اصحاب الجحيم دا لا تفسدون فاسدير بدي باندي. ولو لم يقب كنو دريجي ووصل او وصل وكي قال هو عامه العلماء عام علماء ويلدي تفسد فاسدير او كثير وقف نوسي غور وعملوا الصالحات د دې ځاسه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجحيم د غير ستيب سو وقف په میان کې نو په دې باندې المنز فاسدير کې وقف وکي المنز نه فاسدير. وعن عبد الله بن مبارك وأبي حفص الكبير البخاري ومحمد بن مقاتل وجماعة من المراوزة د دې څخه یو غټ ټولۍ د علماو څخه یو تکړه سړی ولوده انه دا چې لا تفسد وینه فاسدیږي. وکذا د غرقب ابتا فتوا ورکړ د ابو نصر المارتوریدی هغه فتوا ورکړی دی ولو قرأ کوي ان الله بريء من المشركين ورسوله بكسري لام وی لا تفسدون فاسدیږي. ګور دا واس فاصل کې دی راغلی دی ورسوله معنی بیا تاسو غلطیږي الله بیزار دی د مشرکینو سره ورسوله او رسول هم بیزار دی د الله تعالی دغه مشرکینو سره د الله رسول هم د مشرکینو سره بیزار دي او چې رسول هي وای بار بیا دی راځي الله بیزار دي د مشرکینو سره او د رسول د دې څخه هم بیزار دي بیا معنا غلطیږي. ګوره دا بکسرای لام لا تفسدون فاسدیږي. ولو قرأ کوي انا كنا منذرين بفتحي زال فتحه دا منذرين دي په زیر سره راځي د په فتحه وای تفسدوا فاسدیږي قطعا یقینا دا خبره چې د المنز فاسدي. وذكر في الفتاوى قاضي خان کې ذکر ولو قرأ كوي يدعو اليتيم بتسكين الدال يعني دال ورساكن كي تفسدوا دي وفاسدير دا قاسي خان ودا خبره چې راغلی ده. ولو قرأ كوي يدخلون وي بتاي فتاسر مكان دال فاصل کې چې يدخلون راغلی ده يدخلون وي فتاسر وتفسدوا فاسدير په دې باندې. ولو قرأ كوي انا خلقنا مكان انا جعلنا وي دينا جعلنا فرزا انا خلقنا وي ده. او قرأ يا اياك نعبد بغير تشديد دا ايا خدايا خشد لري پر دا ځبه ايا
ویل کیږي نو دی بیا دی جلا وایي ایاک دا شد جم وغورځي لا تفسدو نه فاسدېږي عند المتاخرین په نزد علماء متاخرینو ولو قرأ که وایي مستررتم بالزاء په ذا سره وایي ګوره دا غداد دی د په ذا سره وایي او بزوای یا په زوا سره وایي بالذال یا په ذال سره وایي تفسدو فاسدېږي ګوره دغه الفاظ چې دغه غداد په زوا یا په ذال یا په زی سره بدل کې نو بیا دغه چیز کېږي لمونځ به فاسدېږي ولو قرأ که وایي الا ما مغتررتم وای بتای په تا سره لا تفسدو نه فاسدېږي ګوره دغه ترر دی په تا سره وای پروا نه کوي ولو قرأ که وایي الا من خطف الخطبه دغه وای بتای په تا سره ګوره د توا پر ځای تا وویل پروا نه کوي ولو قرأ که وایي قل هو الله احد ګوره احد دغه تا پر ځای خو دلته دال دی احد ویل کېږي د احد ووایي بتای په تا سره تفسدو په دې سره فاسدېږي ګوره احد و احد المنز فاسدي ولو قرأ كوي اللهم صل على محمد بالسين بسين سرد اللهم صل على محمد لا تفسد بديس المنز نه فاسديش ولو قرأ كوي ما ودعك بترك التشديد دا خدای رقم راځي ما ودعك دا پریشوي ما ودعك وجلا شاد جنلير لا تفسد بديس رم نه فاسديش ولو تركك بريشو التشديد في الرب فربي كتليرك تفسد فاسديش يعني دا ربي شاد ليرك نو بدي باندې منز ولو قرأ كوي كيدهم هو في تذليل دا فاصل كي تضليل دي تضليل نو ده تذليل وي بالزواي فزوا سره وي تفسدوا فاسديج ولو قرأ كوي بالذال فزال المعجمه سره يعني ټکی والا په ذال سره لا تفسدوا نه فاسديج بتذليل داس كوي نه فاسديج ولو قرأ كوي حمالة الحطب بتاي پتا سره وي دا حمالة الحطب پتاويل کیږي د پتی سره وي نو دا تفسد فاسديږي ولو قرأ كوي من الجنة والناس ګوره جنتي بنسب الجيم ته خو زیر ورکول کې جنتي ویل کې دا جنتي وي لا تفسدو نه فاسديږي تمت الكتاب بعون الله تعالى امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين د 2014 کال د اول میاشتې 12 تاریخ دی چې دا کتاب په کومک د الله تعالی سره پای ته ورسېدی الله دې زموږ دپاره د دنیا او د آخرت ذریعه وګرځي